2 مهم لغتونه زده کوو او بیا تا په جمله کې استفاده کوم دوستانو زده کړئ. uncommon وای رسیدل وای بس په خپل وخت راځي. بس په خپل وخت راځي یا رسیږي په الماني ژبه داسې وایو. Der Bus kommt pünktlich an. Der Bus kommt pünktlich an. بس په خپل وخت راځي یا رسیږي. په بل لغت د پاسېدل ودرېدل په الماني ژبه وایي aufstehen پاسېدل. په جمله کې استفاده کوم وایي زه ژر پاڅېږم. زه ژر پاڅېږم په الماني ژبه دا جمله داسې وایي. Ich stehe früh auf. زه ژر پاڅېږم. دوستانو مثلا بل لغت نه abholen مطلب راخیستل جګول. دا لغت په جمله کې څنګه استفاده کوي؟ تاسو پکې یو جمله جوړه کړئ ګورو چې څوک پکې صحیح جمله جوړوي. abholen کې یو مهمه جمله زده کوو په الماني ژبه. یو جمله درته زه وایم او بله پوښتنه مې کړې ده، دا تاسو په کمنټ کې ولیکئ جواب یې. موږ چې کله دلته په اورلاب باندې لاړ شو په الماني ژبه کې ورته اورلاب وایي، پښتو کې رخصتي وایي. زه د رخصتي څخه بیرته راغلم. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو. Ich bin zurück aus dem Urlaub. که موږ له چا څخه پوښتنه کوو په رخصتي کې چیرته تللی وې، رخصتیانې د چیرته مصرف کړې، مطلب چیرته تللی وې، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو زما یوټیوب هم شته، یوټیوب نوم د ناصح احمدزی. راځئ چې ګرامري مهم لغتونه زده کړو. وایو مخکې یو څه د یو شي مخکې وي یا تاسو یو د څه مخکې وایي په الماني ژبه وایو بل وایو په یا پر په الماني ژبه وایو auf وایم که نه. قلم پر میز باندې دی، بال پر میز باندې دی، دلته وایو auf. که وایي شاته hinter وایي شاته. بل وایي پورته اوبه وایي پورته، مطلب یو شاید بل شي مطلب پورته وي، ټچ نه وي. لکه په میز باندې بال پروت دا د وایي او که دا بال د میز له پاسه وي پورته وي مطلب ټچ سوي نه وي. دلته موږ وایو اوبه او د ټچ وي، اوبه وایي پورته ټچ نه وي. ځکه مهم لغتونه وایي قلم پر میز باندې دی، داسې دی شتیف او دلتش. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دا واخلئ ښایسته اصطلاحات او جملې مې درته راوړي دي. کله چې تاسو یو ځای ته روان یې یا یو ځای کې ناست یو تاسو معلومات نه وي چې هلته څه روان دي، څه پیښه شوې ده، تاسو چاته وایئ څه خبره ده، څه روان دي. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي؟ داسې وایو Was ist los؟ څه خبره ده، څه روان دي. بله جمله ما سره دا ده، وایي زه به ژر لاړ شم یا به زه ځم روان یم. په الماني ژبه داسې وایي Ich gehe gleich los. زه به ژر لاړ شم. دا اصطلاحات دي دوستانو.
که تاسو کوم څوک مېلمه وي او وایي زه به لاړ شم زه ځم په تاسو په پښتو کې ورته وایي نن پاتې شه په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوه جملې درته همیشه زما کوشش وي زه ووایم یوه جمله به تاسو وایي ځکه چې تاسو به هم پریکټس کوئ یو ځل مو چې جمله جوړه کړه همیشه به ستاسو جمله په ذهن کې پاتې وي. یوټیوب ته هم ورتلی شئ د یوټیوب نوم ناصح احمدزی لایک فالو کمنټ مهم نشي. سلامونه دوستانو باران وریږي او غواړم چې دوې جملې زده کړو تاسو سره شریکې کړم دوې جملې. وایي زه روان یم کله چې تاسو پیاده ګرځئ پیاده مطلب زه روان یم په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich laufe باران وریږي موسم هم یخ ده. اوس وایو چې باران وریږي په الماني ژبه داسې وایو es regnet. باران کې موږ تاسو اکثره چترۍ استفاده کوو. چترۍ ته په الماني ژبه باندې وایي Regenschirm. دوستانو لاسونه مې بند دي صرف دلته په خوله وایم لیکل نشم کوی نو انشاءالله زده یې کړئ ځکه چې لاسونه مې بند دي. باران وریږي چترۍ راته په لاس کې ده. او بل وایي موسم هم یخ ده ډېر یخ ده په الماني ژبه داسې وایو Das Wetter ist sehr kalt. دوی جملې او یو لغت مو زده کړئ او استفاده ترې وکړئ. سلامونه دوستانو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه ویډیو جوړوم. اکثره مخې ته روان یم کوترې ډېرې زیاتې راځي ما ولې باندې چې کوترې ته په الماني ژبه څه شی وایي او څنګه وایو چې کوترې لاړې والوتلې وتښتېدلې. کوترې ته په الماني ژبه وایي دی تاوب که یو څخه زیاتې کوترې بیا وایي دی تاوبن جمع ده پلورل ده. وایي کوترې والوتلې لاړې وتښتېدلې په الماني ژبه دا جمله داسې وایو دی تاوبن فلوګن دافون وایي کوترې لاړې وتښتېدلې. دوستانو دغسې لغتونه دي او جملې دي کولی شئ د الماني ژبې ما سره زده کړئ دا ژبه او په کم وخت یې ډېر څه زده کړئ. کوشش وکړئ وخت ورکړئ او خپل مشکلات مو حل کړئ. دوستانو ستاسو په خدمت کې مې ښایسته جملې راوړي دي لغت هم زده کوو بیا دلته دغه لغت په جملو کې استفاده کوم. زده کړئ او مزې پرې وکړئ. زنګ وهلو ته وایي anrufen زنګ وهل وایي زه به وروسته تا ته زنګ وهم په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich rufe dich später an زه به وروسته تا ته زنګ وهم. ما ته بل لغت ده وایي پرون ما تا ته زنګ ووهه تېره شوې زمانه ده پرفیکټ ده وایي پرون ما تا ته زنګ ووهه په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich habe dich gestern angerufen پرون ما تا ته زنګ ووهه تېره شوې زمانه ده. که وایو زه به تا ته زنګ ووهم زه به تا ته سبا ته زنګ ووهم زه به تا ته سبا زنګ ووهم دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دوه جملې زده کوو د خوب بارکې او چې کله سترګې خلاصوئ. یوه جمله لاندې ده تاسو په کمنټ کې ولیکئ. وایي زه ویښ شم په الماني ژبه کې داسې وایو ich wache auf زه ویښ شم یا ویښ کېږم. او که وایو سترګې مې خلاصې کړې په الماني ژبه داسې وایو ich öffne die Augen وایي سترګو ته سترګې مې خلاصې کړې. دوستانو په دغه وخت کې په سهار وخت کې وایم ناشته وایي سهارنۍ ډوډۍ یا چای ته وایي که موږ چاته وایو ناشته تیاره ده په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. دوستانو واخلئ زده کړئ ښایسته جملې مې درته جوړې کړې دي. کله چې موږ چاته وایو زه ستا په طرف یم زه ستا په خوا یم په الماني ژبه داسې وایو ich bin auf deiner Seite زه ستا په طرف یم. او که بله جمله وایو دا زما سره بې انصافي ده دا زما سره ظلم ده په الماني ژبه داسې وایو es ist mir gegenüber unfair
Es ist mir gegenüber unfair, دا زما سره بې انصافي ده. او که موږ ساده جمله وایو دا غیر عادلانه ده، دا بې انصافي ده، دا عادلانه نه ده. په الماني ژبه داسې وایو Das ist unfair. Das ist unfair. دا